يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. دا متقین قرآن دا متقیان دا پارا ہدایت دے، دا غیر متقی دا پارا هم دے خواغتی فائدہ نالی. وز دا متقیانو شپگ صفتنا بیانیگی، شپگ صفتنا. نمبر 1 الذین یؤمنون بالغیب، متقی آغا دے چی ایمان روڑی پا غیب باندے. دویم ویقیمون الصلاة او دا منس پابندی کوی. دریم ومما رزقناهم ينفقون، او باز دا غسنا چی منگ ورکڑی دی دوی لرا ينفقون، دا اللہ پلار کتی خرچ کئی. سلورم والذین یؤمنون بما انزل الیکا، حقا کسان متقیان دی چی ایمان روڑی پا کتاب بانے چی نازل کردے شوی دیتا تا. پنزم وما پا حقا کتابون بانے انزل من قبلکا جستان وقت کی نازل شوی دی. شپگم وبالآخرت هم یوقنون، پا آخرت بانے هم دی یقین کئی. دا شپگ صفات دا متقیانو دی. و دا شپگ صفات چی پچا متقی شون، دا قرآن پہ اصطلاح کی هم دا متقی دے چی دا شپگ صفتو نبدا کی راش. ترکیب لحاظ بانی گورا دلتا دو ترکیب دی. یو ترکیب دا دے چی المتقین مبدل من ہو دا، او الذین یؤمنون بالغیب دا ولا بدل دے، یعنی متقیان او الذین سوق دی، الذین یؤمنون بالغیب یقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون دا بدل. او دا بیا اولئک علی هدی من ربهم دا زان لمستقل جملہ شولا، دا زان لجملہ شولا و غزان لجملہ شولا. یو ترکیب دا دے. او دویم نمبر ترکیب دا دے چی هدی للمتقین مستقل زان لجملہ دا، لا مستقل جملہ ختم شولا، ادی ورستانی جملے و سرائس مناسبت نشتا. او الذین یؤمنون زان لجملہ دا بیا بدیس الذین یؤمنون اغا خلق چی ایمان راوڑی، منزون کئی او انفاق کئی، ایمان پا قرآن راوڑی، ایمان پا سابقہ کتابون راوڑی او پا آخرت یقین کئی، نو اولئک علی هدی من ربهم بیا بدیس یؤمنون بالغیب اولئک ولا بیا سشو دا ولا بیا خبر شو. دا دو قسمہ ترکیبون پا دیزے کے علماء لکلی دی. خجی الذین یؤمنون بالغیب، اغا کسان متقیان دی چی دی ایمان راوڑی پا غیب بانی. ایمان ستوی لکی گی، دا دی ایمان وضاحت کو چی ایمان ستوی. ایمان و کفر دا غٹ غٹ مضامین دی چی بدی ابتدا کی دا دی تذکرہ وشی. دا ایمان درے معنی دی پا لغت کی، ایمان پا لغت کی پا درے معنی بنے استعمال شوی. دا نمبر 1 ایمان وی لکی گی تصدیق تا، تصدیق لکہ سورت یوسف علیہ السلام کی براشی آیت نمبر 9 وما انت بمؤمن لنا. یعقوب علیہ السلام بچرال یوسف علیہ السلام رونا پلار توی وما انت بمؤمن لنا، تا پا منگ بانے منگ یقین نکے، تا پا منگ تصدیق نکے، زمان خبر نمانے. وما انت بمؤمن لنا، تا زمان دا خبر تصدیق نکے. جیسے نو چی تا پا منگ ایمان نراوڑی. نو پیغمبر پا بچی بانے خو ایمان نراوڑی، دل در ایمان مانا دا تصدیق کول، چا پا خبر بانے یقین کول، تصدیق. دویم نمبر سورت توبہ آیت نمبر 61 کے براشی چی ایمان ویلے کی گی اعتماد او وثوق، اعتماد او وثوق پثابانے. لکہ قرآن کے رازی دا نبی علیہ السلام صفت کئی یؤمنو للمؤمنین، پیغمبر یقین کئی و اعتماد کئی پا مسلمانانو بانے. یؤمنو اعتماد کئی نبی بالمؤمنین، للمؤمنین پا مسلمانانو بانے، پا مسلمان دا پیغمبر اعتمادی. دا دری دوش. او درہم نمبر ایمان دا امن ناغستے شوئے دے. ایمان امن ضد خوف دے، یو یردا یو امن دے. نو المؤمن سورت حشر کی چی دا اللہ کم صفتون راغلی دی جو پکی دے المؤمن المحیمن المؤمن. مؤمن مانا امن ورکون کے، نو اللہ تعالی امن ورکون کے دے. ایمان او پا ایمان کی منگ دا یرنا منگ پا امن کی شو، یر جہنم دے، یر گناہون دی چی ایمان دے راوڑو پا امن کی شو دا غیر. دا خل غوی درے معنی موکرلے. و شریعت کی دا ایمان تعریف دی بارہ کے دا یو اختلافی مسئلہ ہم دا فقہاو پا نزبانے و دا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وی چی ایمان وی لکی گی تصدیق تا. ایمان ستا وی لکی گی تصدیق. او تعریف شوئے دے التصدیق عما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تصدیق پا اغسبانے چی کم پیغمبر علیہ السلام من تراوڑی دی. وعلم بالضرورہ او بالبداحت اغا معلوم ہم دی، یقینی معلوم دی. نبی علیہ السلام چی کم دن منگ تراوڑے دے یقینی طور بانے بداحتاً ثابت تے، نو پاغی بانے تصدیق کول اغزبت کزاول دغی تے ایمان ویلے گی. او جمہور محدثین داوی چی ایمان مفرد نہ دے، ایمان بسیط نہ دے، بلکہ ایمان مرکب دے دری سزنونا. یو دے تصدیق بالجنان، ازڑا بانے با تصدیق کے،
دویم اقرار باللسان په جواب باندې اقرار کې، او دریم نمبر دی العمل په دې اعضاء باندې او ارکان باندې عمل کول. محدثین وی ایمان مرکب دی، درې سيزونه ته ویل کېږي، د زړه تصدیق، د جبه اقرار، او دارنګ د ارکان او عمل. او کېږي نو الذين متقیان هغه دي یؤمنون بالغیب چې ایمان راوړي په غیب باندې، ایمان راوړي په غیب باندې. دا د ایمان هما دو تعریف وکړل. په قران کې ایمان کم کم اطلاقات دي، یعنی په قران کې چې ایمان لفظ ذکر شي نو کم کم معنی دا غینه مراد دي. دا ضروری مباحث دي ذهن کې مستحضر ساته. یو په دې سورۃ البقره کې ورست راشي د حضرت ابراهیم علیه السلام په باره کې چې ابراهیم علیه السلام الله ته ویل چې رب ارنی کیف تحیی الموتى، الله ما ته وخایې ته به د مړي د قیامت پر ورځ باندې څنګه ژوندې کې. نو په اقځای کې هم د ایمان ذکر راغلی دی، خو مراد دی تصدیق. او د ایمان یو معنا په قران کې تصدیق دی. نو الله تعالی ورته وی قال اولم تؤمن، ولستا تصدیق نشتا. او رب ارنی کیف تحیی الموتى، الله ما ته وخایې مړي به څنګه ژوندې کې. قال الله ورته وی اولم تؤمن، ولتا یقین نه کړی ستا تصدیق نشتا. د تصدیق په معنا باندې. دویم نمبر سورۃ البقره کې ان شاء الله راځي آیت نمبر 193 کې چې دا دویم سپاره چې کله شروع شي یقول سبحا کې، نو دا غزي کې ایمان د عمل په معنا باندې هم استعمال شوی. ګوره ایمان د عمل په معنا باندې استعمال دی. کله چې قبله بدل شولا نو بعض خلکو ذهن کې رال چیرې مونږ خو اوس د بیت الله شریف ته مخ راوړو، خو داسې خلک هم دي چې هغوی بیت الله ته مونځ نه کړی، وفات شوي دي. د دې مونځونه به شوي که نه به شوي؟ الله جواب وکړو وما کان الله لیضیع ایمانکم، الله ستاسو منځونه نه ضایع کوي. نو منځ عمل دی. وما كان الله ندل الله تعالی لیضیع ایمانکم، چې ستاسو عمل برباد کی او ستاسو عمل ضایع کی. یضیع ایمانکم معنا یضیع صلاتکم، د منځ په معنا باندې. دریم نمبر ایمان د اقرار لسانی په معنا باندې هم استعمال لې، لکه سورۃ منافقون کې وراشي چې اقرار د ایمان ولې شوی دی. ذالک بانهم آمنوا ثم كفروا، واذا منافقان ولې سګارونه کوي؟ الله وی ذالک دا زکا بانهم آمنوا چې دې دخلي قرار کړی او ثم كفروا به کفر وکړو. کله چې ایمان زړه ته کوشي سو کفر نه کوي، خو دخلي اقرار صرف وکي او زړه ته خبر نه کوشي نو بیا سره کفر او انکار کوي. او څلورم نمبر دا ایمان د شریعت نوم هم دی، زمونږ د دین نوم ایمان دی. لکه دا ان شاء الله راشي قران مجید کې هم دی سورۃ البقره کې چې ان الذين آمنوا والذين هادوا، یقینا هغه خلک چې هغه ایمان راوړی دی، والذین هادو کوم کسانو چې يهودیت اختیار کړی دی. نو ایمان هغه مستقل د دین نوم شو. دا څلور معنی په قران کې د ایمان د پاره راغلي دي. الذین یؤمنون بالغیب، غیب څه ته ویل کېږي؟ غیب نو غیب د دې معنا منکو چې ما لا یدرکو بالحواس ولا بالعقل، چې نه په حواس خمسو باندې معلومیږي نه په عقل باندې معلومیږي، ولكن يدرك بالوحي، دې ادراک صرف په وحي باندې کیږي چې الله پیغمبر ته ویلي دي. یو د علم الغیب، یو د علم بالغیب، دې کې به فرق کوي. یو د علم الغیب د غیب او علم، یو د علم بالغیب. علم بالغیب مطلب دا چې الله چاته غیب خبر ورکړي، دا غیب نشو بیا. لکه پیغمبر په بعضي مغیبات باندې خبر ده، یا د کشف او دارنګي د معجزې او د کرامت په وجه باندې الله چاته غیب وخی، ته علم بالغیب وي، خو علم الغیب ورته نه ویل کیږي. او دا بو چې علم الغیب صرف د الله سره دی. یؤمنون بالغیب، چې ایمان اوري په غیب باندې چې هغه نه په عقل معلومیږي نه په حواس معلومیږي. یو معنا دا. دویم نمبر د غیب معنا زر ابن حبیش رضی الله عنه کړی دی چې یؤمنون بالغیب معنا یؤمنون بالقلب، د غیب معنا زړه کړی دی. الذين يؤمنون بالغیب، هغه کسان چې ایمان راوړي په زړه باندې، ځکه د خلی ایمان معتبر یوازې نه دی، ایمان بالغیب. دو معنی شولې. دریم نمبر معنا وې د غیب دا معنا ده چې الذين يؤمنون بالغیب، الذين يؤمنون حال كونهم غائبین، دا معنا هغه کسان چې ایمان راوړي بالغیب په داسې حال کې چې د خلکو نه پټ دي، ان اخلاص پکې دی. اخلاص په داسې حال کې ایمان راوړي د خلکو نه بالکل پټ دي. یو عمل د دې لپاره نه کوي چې څوک ما ته خسړی وي، څوک ما ته خزه وي، د دې لپاره نه عمل کوي چې بس الله را ناراضي شي. دا ډېر ښکلې معنا ده چې ایمان راوړي بالغیب په داسې حال کې چې د خلکو نه پټېږي او بیا په الله باندې ایمان راوړي او بیا د الله تعالی د دین خدمت کوي، بیا اخلاص په خپل ځل کې راولي. او څلورم نمبر د غیب یو معنا دا هم شوې ده چې غیب اصل کې دا
حدیث جبریل کې چې کوم سيزونه ذکر شوي دا غي ته غیب وای. حدیث جبریل کوم حدیث ته نو وګد حدیث ته حضرت عمر فاروق سے وای یو ورځ منګه د نبی علیہ السلام سره ناستو اذ طلع علينا رجل پدې کې جګورو یو سړی راوخته طلع معنا دا سې راوخته څنګه چې سپوږمۍ راخیږي خپل سړی دی شدید بیاض الثياب شدید سواد الشعر تک سپین جامو والا سړی دی او تک تور ویختو والا سړی دی سپین جامې دی او تور ویختې دی لا يرى عليه اثر السفر د سفر سنخي مخي په نخ کاری دی او لا يعرفه منا احد چا په جندو ممکنه د خبرې ناشنا دی چې څوک نه پیژني معلومه ده شو د بار نه راغلی دی خو د بار نه چې څوک راشي خامخا په هغه باندې سګرد پروتي په د باندې د سفر اثرات هم نو بالکل ناشنا خبره وا خلکو ته حیران شو چې په دې کې قتل دغه د نبی علیہ السلام خاطه کې نستو جلس الى النبي صلی الله علیه وسلم فاسند ركبته الى ركبته ووضع كفيه على فخذه ويخبل زنګونانه د نبی علیہ السلام زنګونانو سره کې خودل او خپل لاسونه راواغسل او د نبی علیہ السلام په دې پتونانو باندې کې خودل په تحیات نبی علیہ السلام ناستو دا مصه په تحیات باندې کې ناستو او د خپل لاسونه راواغسل او د پیغمبر په دې پتونانو کې خودل او بیا ورته یا محمد نبی علیہ السلام نو واغستو دې ته من حیرانو چې پیغمبر ته بچانو نو وایو د ورته محمد وایو یا محمد اخبرني عن الايمان ما د ایمان نه خبر کا رسول الله تعالی ان تؤمن بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم الاخر دای ورته ویل بیا هغه ورته صدقت رښتیا دی ویل تاسو مو کو بیا رښتیا دی ویل بیا دویم تاسو وکړو یا محمد اخبرني عن الاسلام اسلام باندې پوهه کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت د الفاظ ورته ویل چې دا کارونه ارکان اسلام ورته ویل بیا ورشتیا دی ویل دریم ته پوسه وکړو عن الساعه ما د قیامت نه خبر کا نبی رسول الله ورته مل مسئول عنها بعالم من السائل زپنه پویګم بل ته پوسه وکړو یا رسول الله یا محمد اخبرني عن اماراتها ځکه په قیامت نه پویږي نو په نخ باندې پویګا نبی علیہ السلام ورته ان تلد الامه ربتها چې لور براولې خپل مور براوړي مطلب وینځ خپل مالک راوړي وان تر الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان تبګوري چې لغړ خلق خپل بخ په خلق او غریبان خلق ګډو بيزو والا خلق براولېږي او د آبادو په جوړولو کې دیو بر سره مقابله بشولو کدا د قیامت نخي او په اخر کې ورته وی یا رسول الله اخبرني عن الاحسان په احسان باندې پوهه کا نبی علیہ السلام ورته ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك دا حدیث بده ګور ایمان احسان اسلام قیامت د قیامت نخي دې ته غیب لیکي نو مسلمان بچاته وي الذين يؤمنون بالغيب هغه کسان چې ایمان لري په غیب باندې په ایمان باندې ایمان راوړي فرشتو باندې ایمان راوړي په پیغمبرانو باندې ایمان راوړي په الله او رسول باندې ایمان راوړي اسلام باندې احسان باندې دای معنا شو ایمان بالغیب غیب معنا چې هغه په اسمان کې مچاته نخکاری پزمکه کې هم نخکاری مونږ ما غاب عنا زمونږ نه پټ دی ایمان بالغیب ډیر لوی اجر دی لکه زوی حدیث وی ما مسند امام احمد کې او په طبرانی کې دا حدیث دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي توبه لمن رآنی خوشالي ده هغه چا لپاره چې زی ولیدلم او امن نبی په ما باندې ایمان راوړو یو ځلې ویل چې هغه چا لپاره توبه خوشالي ده چې زی ولیدلم په ما باندې ایمان راوړو صحابه کرام یادای او بیا وی وتوبه توبه 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 وزلې ویل توبه سبعا لمن لم يرني وامن بي دا هغه چا لپاره خوشالي ده چې زی لیدلې نیمه او به په ما باندې ایمان راوړو وزل دا خبره وکړه وزل دینه د دې زمانه خلق مراد دي ځکه چې په نبی له سلام باندې خو صحابه کرامو چې ایمان راوړل دي نو دا ایمان بالغیب نه دی بلکې پیغمبر لیدو من پیغمبر نه دلیدل بیا هم د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په ذات زمنګ ایمان او یقین دی د دې خلقو د پاره نبی کریم صلی الله علیه وسلم وزل د خوشالۍ خبر ورکو الله دا خوشالۍ زمنګ د ټول نصیب کی توبه دا د ایمان بالغیب هغه فائدې دي ويقيمون الصلاه دا دویم نمبر صفت ده ويقيمون الصلاه او دی پابندی کوي د منز یقیمون پابندی کوي دی الصلاه د منز پابندی کوي د منز پابندی او منز همیشه کوي د منز اقامت اول صلات لفظ
وضاحت واور د صلات لفظ خپل معنا د په لغت کې دعا، صلات دعا ته ویل کېږي. لکه یو حدیث کې راځي اذا دعي احدكم الى طعام فليجب، چې یو سړی ته د خوراک دعوت ملاو شي د خامخه قبول کړي. ان كان مفطرا فليأكل وان كان صائما فليصلي، که بوزین خوراک دی وکي او کروجین فليصلي، معنا دعا دی ورته وکي. نو صلات دعا ته ویل کېږي. او پسلور مانو باندې مستعمل له پسلور مانو باندې یو دا چې صلات ویل کېږي دعا ته د لغوي معنا ده. ورسره د صلات کله نسبت اوس بدلو مونږه نو په نسبت باندې د صلات معنا بدليږي. د صلات نسبت چې کله مونږ وکړو الله ته، د الله تعالی ان الله وملائکته یصلون، نو بیا چې الله ته کله نسبت د صلات وشي بیا ته د الله رحمت مرادي چې الله رحمت را لېږي، نزول د رحمت مراد د صلات نه. او د صلات نسبت چې کله فرشتي ته وشي صلات جبريل، صلات میکائیل، صلات الملائکه، بیا دغه نه مراد استغفار وی چې فرشتي بخنه غواړي. او ډېری فرشتي دي چې د انسانانو لپاره باقاعده بخنه غواړي چې الله تعالی د خلق معاف کو دا وبخه. دریم نمبر د صلات نسبت چې کله بندګانو ته وشي، زنانه دي نارینه دي، پیریان دي انسانان دي، معشوم دی او غټ دی، خو چې بندګانو ته صلات نسبت وشي بیا ته مراد دعا ده د الله نه سغواړي. او څلورم نمبر چې د دې صلات نسبت کله موشي وحوش او طيور مرغو ته، حیوانات ته، بیا دا غینه مراد تسبیح او تهلیل سبحان الله الحمدلله. لکه سولت العصفور په دې کتابونو کې راځي سولت العصفور، چنچنی منځو کو منځ خو چنچنه نه کوي، مطلب دا تسبیح ویلا د الله تعالی تسبیح ویلا. نو صلات دغه معنا ده. او په شریعت کې صلات ویل کېږي چې دا نوم دی د یو مخصوص رکن چې دا غي ابتداء تکبیر نه کېږي او انتهایی په تسلیم السلام علیکم ورحمت الله باندې کې دا صلات ده. یقیمون الصلاة منځ کوي. د صلات د اقامت څه معنا ده؟ یو معنا علماء کړی دا یروجون الصلاة، یقیمون الصلاة معنا یروجون الصلاة چې منځ لري आवाज ور کوي، منځ لري आवाज ور کوي. منځ لري आवाज څه معنا چې بس منځ دې سرایش کړی دی چې هر وخت د منځ ټیم راځي بس دې منځ کوي، یو دا معنا ده. دویم نمبر د اقامت الصلاة معنا ده مداومه الصلاة، منځ همیشه کول، مداومه همیشه منځ کول. د جمعې پر ورځ باندې منځ کوي یا خاص منځ نه کوي، نه هر وخت منځ کوي. او دریم نمبر د یقیمون الصلاة معنا ده چې منځ کوي نو په خپل وخت باندې کوي، په خپل وخت باندې. د اقامت الصلاة منځ همیشه کوي او په خپل وخت باندې کوي. او څلورم نمبر د یقیمون الصلاة معنا ده چې منځ پوره کوي. پوره کول مطلب داغه شرایط او داغه ارکان پوره کوي. دیو جن ابن کثیر معنا کړی دا یؤدون الصلاة اداء کاملا دائما، منځ بکئی اداء کاملا پوره منځ بکئی، اداء کاملا دائما او همیشه به کې ټول عمر به کوي. ويقيمون الصلاة منذ بقائمه د منځ پابندي کوي. د منځ حکم شریعت کې څه دی؟ د منځ حکم شریعت کې دا چې دا فرض دی او فضایل هم ډیر زیات راغلي دي. او بیا په جمع باندې کول دا ډیر فضیلت دی. او چې څوک نه کوي دا غي حکم هم په مسلم شریف کې ذکر دی. نبی علیہ السلام فرمایي من ترک الصلاة متعمدا فقد كفر، چې قصدن عمدن منځ پرې خو نو دا کافر شو. قصدن عمدن څه ته ویل کېږي؟ قصدن عمدن منځ پرې خو دل دې ته و چې نه بیمارې یو. دویم دا چې ير د نه هم نه دی ير. دریم نمبر دا او د شوي ته هم نه. سلورم نمبر دا د سستۍ نه هم پاتې نشو. دا سلور رکاوټونو ته ګوره. یو دا یقیمون الصلاة منځ نه کوي چې دسی بیمار دی چې بیخي بیهوش پروت دی او اډو منځ کولای نشي. دویم نمبر دا چې د منځ نه او د شوي هم نه دی، سړی او د شي نو داغه نبی منځ معاف دی چې کله رایق شونه منځ بکې. دریم نمبر دا ير د نه هم نه دی، خطر ته یاد دی چې دا د منځ ټیم دی. او سلورم نمبر پکې دا خبره ده چې دا سستی هم ته نه کوي. نو کله کله په سستی کې منځ پاتې شي، پاسم 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 په دې پاسېدو کې منځ لاړ شي، دا سستی ده. او یو دا چې سړی اوده دی یا تیر شو، نبی علیہ السلام فرمایي من نام عن صلاة او نسیها فلیصلیها اذا ذکرها. د منځ نو د شو یا د نیر شو چې کله د ریاض شو را پاسېدلې بس په دغه ټیم کې منځ وکړه. او نبی علیہ السلام فإن ذلك وقته، دغه وخت بس بل کار مکه او داول وکړه. دا شو خدا ټول رکاوټونه نشته او بیا هم ته منځ نه کې دیته ویل کېږي عمدن. نو نبی علیہ السلام فرمایي من ترک الصلاة متعمدا فقد كفر، چا چې قصدن منځ ونکو دا اوس کافر. د دې حدیث په تشریح کې امام احمد رحمت الله علیه ډېر زیاته سخته فتوا ده. امام احمد وایي
چې کله یو سړی قصدن مونځ پرېښودو دا داسې کافر شو لکه څنګه چې سړی مرتد دی. لہذا دا سړی به وجلی کېږي ارتدادن، یقتلو ارتدادن. که شرعي حکومت و نو دا سړی به بیا ووجلی شي. دا مرتد دی، څنګه چې د مرتد سزا قتل دی، د تارک الصلاة عمدن سزا هم قتل ده. دویم مذهب د امام مالک او د امام شافعي صاحب دی. دغه دواړه بزرګان وایي چا مونځ قصدن عمدن پرېښودو نو دا سړی خو مرتد نه دی، مرتد شوی نه دی، دین نه دی پرېښودلی، خو دومره ده چې د دې سړي حد دا دی، حد سزا یې دا ده چې دا به وجلی کېږي، یقتلو حدن، دا به حدن وجلی کېږي. دریم مسلک په دې کې زموږ د امام اعظم امام ابو حنیفه رحمه الله دی. امام صاحب وایي چې دا سړی مرتد هم نه دی او حدن به وجلی کېږي هم نه، دله موږ تعزیر ورکو، تعزیر مناسب تعزیر، چې دا به جیل ته واچولی شي او په جیل کې به دته د مونځ ترغیب ورکوي بار بار، چې کله په مونځ باندې راواوښتو د هغې نه وروسته بیا به را پرېږدي او بیا چې مونځونه کوي. د دې نه معلومه دا شوه چې اقامت الصلات ذمه داري دا د حکومت ده، دا د انتظامیې ده، چې که څوک د مونځ په ټیم کې دکان کولا وهي، څوک د مونځ په ټیم کې کرکټونه کوي، لوبې کوي، د مونځ په ټیم کې څوک ګپې شپې لګوي، نو باقاعده دا قابل دست اندازي پولیس جرم دی چې دا به پولیس به دا باقاعده جیل ته بوځي او هغه ته به سزا ورکوي د دې لپاره چې دا په مونځ باندې راواوړي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې مونځ ګوره د مسلمان او د غیر مسلمان منځ کې فرق دی. حضرت عمر فاروق سے بچ کله یو سړی به گورنر کو خط به ورته ولېږو، دا به ورته ویل چې ان اهم امورکم عندي الصلاه، ستا په کار کې او ستا په کارونو کې د ټولو اهم کار زما په نسبت باندې دا مونځ دی. نو که مونځ دې ټیکو نو ټیک ده، او که مونځ دې ټیک نه نو بیا د ګوره ټول کارونه بیا خراب دي. ويقيمون الصلاه او دې د مونځ پابندي کوي. ومما رزقناهم ينفقون، دریم نمبر صفت ومما او باز دا غنا رزقناهم چې موږ دوی ته ورکړي دي، ينفقون خرج کوي ته د الله تعالی په لار کې. مما رزقناهم دا من د تبعیض د پار راځي او ما د عموم د پار راځي، من تبعیضی او ما عمومی، یعنی ما نه مراد ټول سچم دي، څه قسم مال صلاحیتونه، او د من مراد پکې بیا بعض راغلی، دا معنا شوله چې کم قسم صلاحیتونه مې ورکړي دي نو ټول خو به نه خرج کوي، څومره مال مې چې ورکړی ټول به نه خرج کوي، خو بعضې به د الله په لار کې ته ورکوي بعضې. نو مما رزقناهم بعض د هغه نه چې موږ ورکړي دي دوی لره، ينفقون خرج کوي د الله په لار کې. الله موږ له څه راکړي دي؟ کم مال الله موږ له راکړی دی. نو څومره مالونه چې الله موږ له راکړي دي شریعت د هغې باقاعده اندازه لګولې ده او په هغې کې د زکات او د عشر او د صدقې باقاعده تذکره کړې ده چې کم کم چیز کې زکات دی، کم کې عشر دی. ګوره غنم دی، جوار دی، وربشي دی، شوله ده، وریجه ده، دا سیزونه د ځمکې پیداوار دی. او د ځمکې د پیداوار په باره کې شریعت کې حکم دا دی چې د دې نه موږ د الله په لار کې لسم ورکوو. ما سقطه السماء ففيه العشر، کومه ځمکه چې اسمان اوبه کې په دې کې عشر دی. او وما سقي بالنزه وفيه نصف العشر، کم چې په ارټ باندې او یا په کاریز باندې او داسې مشقت باندې په نریز مکو باندې وبکیږي نو په دې کې بیا نیم عشر دی، نیم شلم ایسه پکې ده. حدیث سره سره شریعت کې د سونه او د سپینو زرو باقاعده هم نصاب مقرر دی. سره در چې کله ونی متولو ته ورسېدل نو په دې کې بیا په دې تناسب باندې زکات ورکړي چې په هر سلويختو کې 20 روپۍ د الله په لار کې ورکړي. سپین زر د پارزان نصاب دی چې 52 تولې چاندي له سر جمع شوله، په دې کې به زکات ورکړي. د دې سره سره باقاعده د ګډو نصاب هم مقرر دی چې ګډي بيزيري ساتلې او سلويختو ته ورسېدل او کال په تیر شو د الله په لار کې به ورکړي، باقاعده یو کال ولا به ورکړي. د غواګانو هم نصاب مقرر دی چې دیر شو ته ورسېدلې یو کلیز بچي به الله په لار کې ورکړي، تبيع ورته وي. د وخانو هم نصاب مقرر دی چې د 15 نه کم کې نشه چې 15 شو په دې کې به الله په لار کې بیا ورکړي. دا نصابونه مقرر دي. د دې سره سره په دې پټو کې خو یو موږ دغه کرو دا غنم جوار بعضی سيزونه د سړي چې هغه من خورو نو یې په خپل سارو باندې خورو، یې اسې د خرڅ د پاره موږ بعضی سيزونه پزمو کې کرو، پاره کې معشر دی. دا د حنا په مسلک دی کومه غیا چې ته مقصودن کرے یو خدا موږ دا غنم جوار وکړو په دې کې جودر مودر راوخیږي او په دې کې چرته د شلخي ملخي او د قسمه قسم سيزونه په کې راخیږي، بیا به کې بوسم کوړته وي سو ټانټیم په کې وي. خدا چې کله من غنم کرو نو دا بوس مقصد نه غنم مقصدی، یا جوار من کرو ټانټې مقصد دی، جوار مقصدی، یا چې شولې سړی کری وریجې مقصدی او دا پلاله. بس په دې کې دومره ده چې مناسب حق د الله په لار کې ته ورکا. ان فی المال لحقا سوى الزکات، بس په دې مال کې د زکات نه بغیر هم حق دې دومره ډیر بوس دل شوی دي، شپې تم نګد دل شوی دي، دوه درې نګد د الله په لار کې ورکا، او دوه درې ټوپ دغه دل شوی د پلاله یا ټانټې د الله په لار کې ته ورکا. په دې خو زکات پکې فرض نشته.
خو کوم شی چې تا مقصودن وکړ لکه شوتل موږ مقصودن کړو کنه شوتل دا خو څوک خوري نه خو په غاګانو باندې خوري او دا شوتل مقصودن کړل کېږي دا خلک غاګانو نه راوړي یا دا سو پیدا سپیدار نن سبا په دې شولګرو ملګرو یو سپیدار کړي پټه و د باقاعده شړکی دا سپیدار چې دی په دې کې باقاعده بیا عشر دې ځکه دا مقصودن کړل کېږي دا د فقه حنفي مسله ده کوم شی چې تکری او پزمک کې د پیداوار د لپاره کړي یا کله کله دا مې شو موټ شو دا سيزونه داخله د دې لپاره کړي چې دا هم زکات کوم دا شوتل موتل پدې سره انسان په خپل باندې پويږي پدې کې بیا واقعي زکات ده و مما رزقناهم ينفقون بعض دا غنا چې موږ ورکړي دي دوی ته ينفقون خرج کوي د الله په لار کې دي الله په لار کې نو کدا فرضي ده او کدا نفلي ده دا یو مسله به کې واوره چې دا د عشر ورځې دي چونکې د عشر په باره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ليس فی ما دون 5 اوسق صدقه چې د 15 وسقونه کم پیداوار کم وشینو پاغه کې بیا زکات نشتا پاغه کې زکات بیا نشتا د دې حدیث په تشریح کې د علماو بعضی اقوال دي او بعض علما د څه وی چې کله دا غنم شو دا جوار شو دا چې 15 وسق ته نور رسیدلی نو زکات به نه ورکې لہذا دا یو وسق شپه تسواع ده په دغه معنا باندې د 15 وسق نه 300 وسواع جوړیږي په دې نننی حساب باندې تقریبا داسې ویش منا یا 10 منو پورې دینه جوړیږي د دینه چې کم چالو شي نو به دې کې زکات نشته دې مسلې په باره کې د امام ابو حنیفه رحم الله تحقیق دا دی چې دینه مراد عشر نه دی دا عشر نه دی نبی علیہ السلام د دې مطلب دا دی د دینه مراد زکات دی زکات څنګه زکات دی د تجارت چې کم مال دی یو موږ له پټو کې غنم جوار کیږي دویم نمبر دا په بازار کې په منډای کې خلک غنم جوار وربشي اخلي نو کم کسان چې تجارت په تور باندې د مال خرڅي او اخلي د دوی د مال چې 15 وسق ته نور رسیدلې دغه ډیر شمنو ته وې شمنو ته نور رسیدلې نو بیا په دې کې زکات نشته دای معنا دا نور موږ د لپاره حکم دا دی چې مما اخرجنا لكم من الارض دزمکه نه چې سم راوتل نو کلس دوی د لوشم لسم پکې ورکا کلس منو شو هم لسم پکې ورکا ک پنځم منو شو هم لسم پکې ورکا سمره چې آمدن وشو دا غنه بد الله په لار کې موږ زکات ورکو لګو ډیر پدې کې نشته ده ومما رزقناهم ينفقون بعض دا غنا چې موږ ورکړي دی لا خرج کې د الله په لار کې